بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې خپل د شخصي معلوماتو څخه وایرس جوړ کړو؟ یعنی څنګه وایرس جوړ کړو؟ یو کس غواړي ستا شخصي معلومات له منځه ویسي، که هغه فولډر وي، که هغه ډاکومنټ وي، که هغه ویډیو وي، که هغه ساوند وي. ته غواړې چې دغه معلومات دې څوک له منځه وینیسي. کله چې هغه کس راځي دا ستا معلومات له منځه وړي، کله چې ډیلیټ باندې کلیک کوي هغې ته به داسې ښکاره کېږي چې دغه معلومات وایرس وهلي دي. هغه کس نشي کولی چې دا ستا شخصي معلومات له منځه ویسي. موږ څنګه کولی شو چې دغه طریقه فعاله کړو؟ په اصلا کې موږ په هغه اکاونټ باندې پابندي لګولې چې دغه اکاونټ د باید ما ته دغه زما شخصي معلومات له منځه وینیسي. ځکه که چیرې هغه کس ته خو معلومات نه وي که نه چې په دې اکاونټ باندې موږ پابندي لګولې ده. په اصلا کې هغه چې کله راځي دا ستا معلومات له منځه وړي هغې ته به داسې ښکاره کېږي چې دا وایرس وهلي دي. هېڅ له منځه نه ځي. نور به د سکرین په صفحې ګورو. که غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم ورسره فعاله کړه. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. زه غواړم چې دغه عکس په داسې شکل جوړ کړم چې کله یو کس هم دا له منځه وینیسي یا ډیلیټ نه کړي. سمه ده، راځم اول قدم کې چې ورسره وکړو لیفټ کلیک به ووهئ په دې عکس باندې، پراپرټي ته به راشي. کله چې پراپرټي ته راغلی دې نه بعد سیکیورټي ته چې راغلی دلته به ایډیټ ته به راشي. کله چې ډیټ ته راغلی وګوره دلته یوه خبره ته متوجه اوسه. سمه ده چې په کوم یوزر باندې ته دا پابندي یعنې ته لګه. سمه ده، زه غواړم چې زه کوم یوزر کې اوس فعلا یم وګوره دلته کوم یوزر کې یم، قادر وطنوال په یوزر کې یم. سمه ده، دلته کېدای شي زه یو یوزر لرم، فقط زه غواړم چې په دغه یوزر باندې زه پابندي ولګوم چې دغه عکس له منځه وینیسي. سمه ده، کله چې دا سلیکټ کړه یوزر به سلیکټ کړې دې نه بعد به ته ډینای آل چک ټول چیکونه به آن کې. سمه ده، دې نه بعد به اپلای ووهئ. کله چې اپلای ووهه دا میسج راځي چې دا میسج راغی ته به یس ووهئ. کله چې یس ووهه دې نه بعد اوکې. سمه ده، غواړم چې اوس دا له منځه ویسم، ډیلیټ یې کړم. وګوره ډیلیټ کنټینیو که نه ځي، ټرای اګین بیا ووهه. وګوره دا ځل زه بیا غواړم چې له منځه ویسم، ډیلیټ سکیپ یې که له منځه نه ځي موږ سره. بیا راشه کنټینیو که له منځه ویسه. داسې موږ ته دا ښایي چې وایرس وهلی دا عکس. په دې طریقې باندې ښودل کېږي چې دغه عکس وایرس وهلی. په همدې طریقې موږ کولی شو چې یو فولډر یي که زموږ ډاکومنټ یي، دې نه مخکې چې زه ډاکومنټ باندې دا پروسه عملي کړمه ما یوه ویډیو جوړه کړې ده چې څنګه کولی شو د کمپیوټر څخه ټول وایرسونه له منځه وویسو بغیر له کوم اپلیکیشن یا سافټویر څخه. سمه ده، هغه کې ما دوه ویډیوګانې جوړې کړې دي چې غواړې 11 طریقې مې په دې دوه ویډیوګانو کې ښودلي. هیڅ یو سافټویر ته هم ضرورت نه لرې یا کوم اپلیکیشن ته مکمل. که چیرې هر هفته یو ځلې ته دا کار عملي کړی کمپیوټر به دې وایرس نه وهي او نه هنګ کېږي نه جامېږي به. هغې کې ویډیو کې ما مکمل معلومات ورکړي. تاسو کولی شئ چې زه به لینک په ډسکرپشن کې پرېږدم او ورسره د آی بټن سره تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو وګورئ. سمه ده، زه په همدغه ډاکومنټ باندې پابندي لګوم. یعنې داسې کله چې یو کس راته دا ډاکومنټ ډیلیټوي داسې ورته ښکاره شي چې وایرس وهلی ده، دا نه ډیلیټېږي. هماغه طریقه ده، پراپرټي ته ورشي، سیکیورټي ته، سیکیورټي نه بعد ایډیټ نه بعد به یوزر انتخاب کړي. کله چې یوزر انتخاب کړي ډینای به کړي آل چک، ټول چیکونه به ډینای کړي. اوکې که یس اوکې. وګوره له منځه غواړم چې له منځه ویسم، له منځه ما سره نه ځي دا. سمه ده، په همدغه طریقه موږ کولی شو فولډر هم جوړ کړو. سمه ده، په همدغه طریقه اسانه طریقه ده. سمه ده، زه غواړم چې اوس همدغه کوم پابندي مې چې په دې عکس باندې لګولې وه چې کله یو کس راځي دا عکس ډیلیټوي باید ډیلیټ نه شي. زه غواړم چې دا بیرته له منځه ویسم. همدغه طریقه پراپرټي ته وراشئ، دې نه بعد به سیکیورټي ته، دې نه بعد ایډیټ ته چې کله راغلی یوزر به انتخاب کړلی قادر وطنوال په نوم. سمه ده، دې نه بعد به آل چک ریموف ټول چکونه به له منځه ویسئ. چې کله د له منځه ویوړو اپلای به ووهئ. اپلای نه بعد اوکې. اوس غواړم چې دا له منځه ویسم، ډیلیټ ووهه، مکمل موږ سره ډیلیټ کېږي. سمه ده.
که چیرې کومه پوښتنه لرئ نور ماته په کمنټ کې ولیکئ یا واتساپ د لارې اړیکه راسره ونیسئ په تماس چې سمه ده. مننه. خدای په امان. ښه ورځ ولرئ.